تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالی د بنی اسرائیل بیان وکړ. ورپسې دی آیات کې الله تبارک وتعالی دا فرمایي چې نجات پس کې دی، د آخرت نجات او د آخرت کامیابی دا په کومه لاره کې ده، نو د هغې بیان کوي. بیا ورپسې مختصر څه تذکره د بعضو خبرو د بني اسرائیلو پاتې د نو پسې بیا کوي. خو منځ کې پکې دا وایي چې الله فرمایي ان الذین بېشکه هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړه په ظاهري باندې، یعنی منافقین، والذین هغه کسان هادو چې یهودیان دي، والنصارى چې عیسایان دي، والصابئین او صابئین دي. من هغه چا چې په دې کې ایمان وروړ، آمن ایمان وروړ بالله په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، وعمل ویک صالحا نیک وعمل عمل وک صالحا نیک، فلهم اشتدی دپاره اجرهم اجر دی عند ربهم پنځ د رب دوی، ولا خوف يربني عليهم پدی باندې، ولا هم يحزنون بدی غمجن شي. مطلب د دې دا چې مخکینی دینونه که د اسمان د طرفه یعنی د الله نه راغلي، لکه یهودیت دی او نصرانیت دی، او کنه نور داسې خلق دی، د دې دپاره د آخرت کامیابی صرف په دې کې ده چې دی اسلام قبول کیو، چې دی اسلام قبول کی. او اگر چې دی آیات کې د سره راغلي دي چې هغه خلق چې يهوديان دي او نصارا دي چې دی ایمان وروړي په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې او ښه عمل وکړو، نو دې دپاره اجر دی او غم او حزن به ویني. نو ګوره دلته درې خبرې په دې آیات کې راځي، دې ته ښه فکر وکړه. یو دا چې الله باندې ایمان وروړو، بل دا چې په ورځ د آخرت ایمان وروړو، بل دا چې ښه عمل وکړو، نیک عمل. نو د اسلام ذکر پکې نشته. نو د دې نه دا معلومیږي که یهودي وي که نصراني وي او که هر څوک وي او که مسلمان وي، خو چې د په الله ایمانی او په آخرت ایمانی او ښه عمل کوي، نو دی به په کامیابی او جنت کې وي. نو ښکاره خو دې نه دا معلومیږي چې نن سبا د یهودیان او نصارا چې کوم دي، عیسایان او یهودیان، د هغوی هم الله باندې ایمان دی او آخرت باندې ایمان دی، او ډېر خلک پکې ښه کارونه هم کوي. نو دې نه خو دا معلومیږي ښکاره چې ګنې هغوی به هم جنت ته ځي. نو دې وجې نه دا زه چې بار بار تاسو ته وایم چې په قرآن او په حدیث کې به یو آیات ته نه ګورې، نور آیاتونو باندې به هم نظر کې. دی آیات نه چې وګوري، نو د دې آیات نه دا معلومیږي که یهودي او عیسائی او یا بت پرست یا دی خوا بل یو کافر الله باندې ایمان راوړه، آخرت باندې راوړه، نیک عمل وکړو، نو جنت ته به ځي. که نبي علیه السلام باندې ایمان راوړه که نه، یا د اسلام نور بنیادي عقاید که ومنله او که نه، ګوره دې نه دا معلومیږي. نو یو آیات ته به نظر نه کې ځکه قرآن عظیم الشان کې بعضې آیاتونه مجملي، مجمل دا چې معنی واضحه ني، د هغې تفصیل بیا په نورو آیاتونو کې راغلي. بعضې داسې وي چې عام وي، د هغې نه بعضې خاص شوي وي په نورو آیاتونو کې، او بعضې داسې وي چې ناسخ او منسوخ هم پکې وي، حکم یې ختم شوي. دغه رنګې په احادیثو کې وي. نو دلته به اوس نورو آیاتونو ته وګورو چې هغې کې الله څه وایي. دلته خو الله فرمایي ان الذین آمنو چې کومو خلکو ایمان راوړه په ظاهره، نو دې نه کم مراد. نو ګوره نور آیاتونو کې الله داسې وایي، سورې آل عمران کې وایي چې ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نزد غوره دین اسلام دی. د اسلام نه علاوه بل دین الله نه قبلوي. اوس دا نور دینونه چې کومو یهودیت او نصرانیت دا د اسلام پر راتګ سره ختم شو. ور هغه آیات نو د دې وضاحت کیږي. دغه رنګې بل آیات کې ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، الله فرمایي سورہ ال عمران دی دا، وهو فی الاخرة من الخاسرین، د اسلام نه علاوه بل دین چې چا ولټه او طلب وکړ، نو دا به الله هیڅ چېرې دله قبول نه کړي او په آخرت کې به دې تاواني. دې نه دا معلومیږي که یو یهودي او یو عیسائی په الله او په آخرت باندې ایمان هم راوړي، نیک عمل هم وکړي، خو دې په آخرت کې نقصانی او تاواني دي، ځکه چې د اسلام نه دی قبول کړي.
دغه رنګ نور آیاتونو هم دا معلومیږي او نبی علیه السلام خپل هم فرمایي صحیح بخاری روایت دی چې یو یهودي او نصرانی که زما باره کې واورېدل او په مې ایمان راونړه نو د ده نجات نشته دی به جهنم ته ځي ځکه د اسلام پر راتګ سره هغه دینونه منسوخ شو ختم شو هغې باندې عمل کول جایز نه دي نو د دې خبرې نه دا معلومه شو چې د اسلام بنیادي عقیدې چې دا ټولې مسلمان هم نه منلې نو دی جنت ته نشي تللی او دی د الله په نسبت باندې مسلمان نه دي لکه داسې به ووایو قادیانی چې دي نو هغه قبلې ته منظم کوي الله هم مني نبی علیہ السلام پیغمبر هم مني قرآن هم مني آخرت هم مني جنت جهنم هم مني ټول عقیدې د اسلام مني خو یو نه مني هغه دا چې وی نبی علیہ السلام مبارک اخري پیغمبر نه دی یو دا نه مني بل دا نه مني چې عیسی علیہ السلام وی وفات شوی دی دا دو خبرې د قرآن نه پدې دي منکر دي او د قرآن د یو حرف نم چې منکر نو کافر قرآن کې الله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیہ السلام مبارک تاسو کې د سړو پلار نه دی که د نبی علیہ السلام بچی نارینه ماشوموالی کې وفات شوي د الله رسول دی او د ټولو انبیاء اخیری پیغمبر دی نو اوس هغوی اخیری پیغمبر د عقیده نه مني په دې وجه کافر دی دغه رنګې د عیسی علیہ السلام باره کې الله فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او بل ځای کې راځي بل رفعه الله الیه الله عیسی علیہ السلام اوچت کړی د ځان ته نه دي وجلی دي نه هغه وفات شوی دی او هغې وی چې نه قادیانان وی نه هغه وی وفات شوی دی وی یهودیانو وجلی دي نو ګوره ټولې عقیدې د اسلام دي خو چې دا دوه عقیدې د اسلام نه دي او دی د مرزا غلام احمد چې لیټن کې مردار شوی و هغه ته پیغمبر وایي نو په دې بنیاد دا کافر دي نو دغه رنګې د اسلام چې کوم بنیادی عقیدې دي چې په هغې سړی کافر او مسلمان کېږي چې هغې کې یوه عقیده هم نه مني نو دې ته به نه ګوري چې قبلې ته مونځ کوي دې ته به نه ګوري الله واحد لا شریک ذات خو سیک هم مني ما په خپله د سیکانو نه تپوسونه کړي دي په خپله ډېر ځل زه چې به سیکانو سره میلاو شم دا تپوس به مې ته کوم سرداره خفه کېږي خو نه به وي نه مې زه تا نه یو تپوس کوم تاسو الله واحد لا شریک ذات منئ او بالکل مونږ الله واحد لا شریک ذات منو دا به مې ته وي چې تاسو زموږ نبی علیه السلام د الله پیغمبر منئ وي بالکل یې منو او مې تاسو دا کم ګورو نانک چې کم دی مونږ وایو چې هغه هم پیغمبر دی نو څه ګوره د دیو د قادیانانو یو شان عقیده ده د سیکانو او د قادیانانو یو شان عقیده ده هغې آخرت هم مني سیکان جنت او جهنم هم مني خو بد دا فرق هم کوي خو څه وایي د نبی علیه السلام نه پس یو پیغمبر مني چې ګورو نانک دی دغه رنګې قادیانان هم دي اوس چې سیک او قادیاني کې څوک فرق کوي نو دی مسلمان نه دی چې هغه ته څوک مسلمان وایي حالانکه د پاکستان سرکاري آئین کې چې کوم دی دا دی چې قادیانی غیر مسلم دی مسلمان نه دی اسلامی قانون کې خودی دی خو زمونږ دلته نور اسلامی قانون نشته خدا خبره خو پکې ده چې دا غیر مسلم دی اقلیت کې دی اکثریت کې نه دی نو به هر حال خبره مې دی کې وه چې عقاید د اسلام به ټول مني ځکه ادخلوا فی السلم کافه الله قرآن کې ویلي په اسلام کې ټول داخل شي داسې نه چې څه منم څه نه منم څه منم څه نه منم دا د یهودیانو ایمانو چې الله قرآن عظیم الشان کې د هغې ذکر کړی دی چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعضو باندې ایمان راوړئ په بعضو باندې کافر کېږي نو دا د هغې کارو نو دې نه به اوس تا ته پته لګي چې خالص مسلمانان څومره کم دي څوک به د تقدیر نه منکري نن سبا چې یو سړی دا تعلیم ډېر زیات وکړي نو بیا تقدیر نه ماني وایي نه تقدیر خو هر سړی خپل ځانه جوړوي بیا به آمنت بالله کې څه وی والقدر خیره و شره من الله تعالی اوس که یو سړی تقدیر نه مني دی منظم کوي دی روجم نیسي دی حج و عمرې لمزي دی کلمه م وایي نو ته به دته اوس مسلمان وی نه که دته د مسلمان وی خو ته کافر کېږي ځکه چې کافر ته مسلمان وی خو ته کافر کېږي نو چې کوم بنیادي عقیدې د اسلام دي امنل لازمي دي چې هغه منې ته مسلمان او چې هغې کې یو عقیده م ته نه منې ما نه دا تپوس چا کړی و زموږ یو ملګری ښه کاروباري شخصیت و هغه وی یاره زه تللی وم او ما د یو قادیاني والا کپني وه غټه د هغه سره مې سودا کوله
نو هغه ماته وایي چې زه چې مونځ لسو نو ما ورته وایي چې ته خو قادیاني وایي چې ولې زه قادیاني یم زه به مونځ نه کوم څه نو ما یې چې یاره مونږ خو ستا جومات کې مونځ نه کوو وایي ته راځه خیر دی ما سره لاړ شه اوس ګوره د دې دوکې ته ګوره ته لاړ شه وګوره چې زمونږ په مونځ کې کوم څیز خطا دی نو بس وی لاړم وایي بس سم دم جومات یې زمونږ د جومات په شان و وی بس مونږ یې وکړو ما ته وایي چې هسې خلک مونږ ته کافر وي وګوره مونږ مسلمانان یو نو ما ورته ما ته وی والله زما خو ډېر شک پیدا شو ما ورته شابه زما مخکې خو یو ځل کلمه ووایه کلمه د شهادت ووایه چې دا ایمان دې نه وي شي نو بیا درته خبره کوم کلمه مې چې پې ووایي ما ورته چې کار دی چې دا خو عمل دی دا ده چې کوم کار کو دا عمل دی لکه تاسو پویولو دپاره زه یو مثال درته وایم یو سړی دی عقیدې د مسلمان د خو ټول عمر کې مونځ نه دی کړی دی مسلمان دی او که نه دی دی دته کافر نه شي ویلی او یو سړی دی ټول عمر مونځونه کوي حجونه هم کوي عمرې هم کوي صدقات او زکات هر څه کوي خو یو عقیده د اسلام بنیادی نه مني لکه آخرت نه مني یا نبی علیه السلام آخري پیغمبر نه مني یا بله بنیادی عقیده نه مني دی مسلمان دی نه مسلمان خو مسلمان په عقیده ګرځېږي عمل د هغې نښه ده منافقینو ته مسلمان ولې ویل کېږي هغوی به په ښکاره باندې څه وي د اسلام کلمه وي که او اسلامي بنیادی عقاید منل د رنه کافر و بیا هم ورته شریعت مسلمان ویلی دي نبی علیه السلام وجلی نه دي اگر چې رنه کافر دي د کافر نه به لاندې پراتی کفر زیات دی جهنم کې به کافر نه لاندې پراتی نو خبره مې دا وه چې ګوره نن سبا داسې وخت دی چې تا دا ګمراه خلک چې دا نن په نوي نوي نومونو مسلمانان شوي دي دي دوکه کوي کوم دي زه خو اوس ګوره قادیاني هم تا دوکه کوي لکه دغه زمونږ دغه ملګري یې نږدې وه چې دوکه کړي ما دغه بیا غوټ یو ګنټه خبرې مې ورسره وکړې نو خو مې مطمئن که ما ته وي یاره خدای در سره خو وکړه نو ما خو د زړه نه شکونه ووتل ما دا خو داسې خبره نه ده تا خو صرف بس کلمه دې ویلې ده او مونځ کې او دنیا ګټې او دې نه خبر نه چې اسلام څه شي بنیادي عقیدې څه شي دي ته علماو سره کښېنه د هغې نه واوره دا زه چې هر وخت تاسو سره نښتې یم چې ګوره دا دین د امیانو کار نه دی د امیانو کار نه دی نو خو دلته اوس پته ولګي اوس که دا امي سړي وي که د ډېرې سرې روزې او چلې او څلور میاشتې لګولي خو چې داسې کست باندې ووخته داسې د قادیاني باندې خدای شته که ځان ته اخلاص کړي خپل ایمان کې به وله شک پیدا کړي خو چې عالم او پوی وي نو هغه به پوه شي چې نه دا داسې نه ده نو ګوره په یو ټکي ما پوه کړه چې ګوره اسلام څه دی بنیادي عقیدې د اسلام به مني که ته مونځ کې نه کې هغه تعلق د عمل سره دی که ودې که الله به دله بدله درکړي ثواب به دی که نه یا خو به دې الله معاف کړي ګنې نبي علیه السلام به دې شفاعت وکړي که هغه دې نه وي نو جهنم ته به لاړ شي خو همیشه نه د ګناه مطابق پاک بشي بیا به جنت ته خامخا ځي او که نه ستا عقیدو کې یو بنیادي عقیده د اسلام نه وي نو که ته ټول عمر نیکۍ کې نو ټولې برباد دي سیده د جهنم ځای دی نو هغه پوه شوې بنیادي څیز ګورې عقیده ده دا ایمان دی ګورې نو اول به ته خپل ایمان سمی داسې نه چې مونځونه سمی ایمان دی ګډوډ دی نو دا قرآن کې خو الله تعالی د اجر دپاره چې کوم شرط لګولی دی من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن الله ویلي چا چې نیک عمل وکړو نارینه وي که زنانه وي خو چې مؤمن وي نو الله دله الله اجر ورکوي چې مؤمن نه وي کافر څومره ښه کارونه کوي زناورو له هم هسپتالونه جوړ کړي خرو له هم جوړ کړي نو اوس هغه ته به هم جنت ته ځي نه د هغه ایمان نشته د عمل د قبلېدو دپاره بنیادي شرط څه دی ایمان دی نو دلته الله تبارک وتعالی هم دغه خبره کوي چې دی خلکو که یهود دي که نصوارا دي که نور دي چې دی ایمان الله باندې وروړه خو کم ایمان کم چې نبی علیه السلام مبارک ته حکم شوی دی او هغه باندې کومه طریقې سره دین نازل دی او هغه کم راوړی دی هغه ایمان یعنې هغه ایمان خو د یهودي او د نصراني هم شته ما درته وضاحت وکړو نورو آیاتونو کې د دې وضاحت شوی دی نو دلته الله فرمایي ان الذین آمنوا هغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی او بیا وروستو څه وایي چې من آمن بالله چې چا ایمان راوړه په الله باندې نو د دې کې یو سوال ذهن کې راځي چې سر کې الله فرمایي ایمان چا راوړه چې ایمان یې راوړه نو بیا ایمان راوړلو ته څه ضرورت دی چې ایمان چا راوړی دی نو که په دې کې چا ایمان راوړه نو الله به دې لا اجر ورکړي نو ایمان چې راوړه نو څه ضرورت دی بیا دی خو ایمان راوړی دی جواب دا دی د دې درې جواب دي تفسیر کبیر کې به مرازی لیکلي دي د دې درې جواب دي یو جواب دا دی من آمن بان الذين ما ذکر د لفظي ترجمه مخکې وکړه چې په دې آیات پوه شي ان الذين آمنوا هغه کسانو چې ایمان په خولې باندې صرف راوړي د ډنه مسلمانان نه دي چې منافقان یو جواب دا دی دویم دا دی چې ان الذين آمنون مراد
دا دی چې ایمان یې راوړو خو په دې ایمان برقرار پاتې شو. او دریم جواب د دې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی. هغه فرمایي چې د دې معنا دا ده چې د نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې څه مسلمانانو، لکه بعضې د عیسی علیه السلام په دین او بعضې د موسی علیه السلام په دین خو په صحیح عقیده وو، لکه د هغې هم دوه یا یو یا ډلې شوې وې که نه، یو پکې جنتي و نور جهنمي وه. لکه د نبی علیه السلام مبارک د بیبي د خدیجې رضی الله عنها مبارک د تره زوی ورقه بن نوفل چې نبی علیه السلام باندې لومبۍ وحی نازله شوه نو هغه له دې بوتلي. او همدغه رنګې د نبی علیه السلام د صحابي د زید رضی الله پلار د زید بن عمرو بن نفیل، دغه زید هغه په دین ابراهیمي و. دا د نبی علیه السلام مبارک د اعلان د نبوت نه مخکې مسلمانان تیر شي. دی به د بت پرستۍ نه ځان ساته او دی به چې کوم دی نو هغه د الله واحد لا شریک ذات عقیده لرله. دا په دین ابراهیمي و د ابراهیم علیه السلام په دین. نو دین مراد هغه خلک دي چې هغه خلکو چې ایمان راوړی دي او په دې ایمان باندې بیا اسلام هم قبول کیه، نو هغې دپاره نجات دی. او بل دې ځای کې صابئین ذکر دي، لکه یهودیان خو پیژني او عیسایان هم پیژني، نصارام ورته وایي، دې دواړو ته اهل کتاب وایي، دام کافر دي. او مشرکان بت پرست چې کوم دي دام کافر دي، خو د دې کفر کې لږ فرق دی. د مشرکانو کفر ډېر زیات دی، بت پرست دي، او د دوی دا د هغې نه لږ کم دی، د یهودیانو د نصارو د هغې نه لږ کم دی، ځکه دې ته قرآن کې اهل کتاب وایي. څه ورته وایي؟ اوس د اهل کتاب چې دی نو د دې هغه کوم څیز چې دی حلال کي هغه معتاله خوړل جایز دی مسلمان له، نصواره او یهودي چې حلال کي ښه، خو چې کله په دې خپل دین رواني او د هغې ښځو سره نکام د مسلمان سړي دپاره جایز ده، یهودي او نصراني، ځکه دا یعنې الله ولې یو کتاب ورکړی دی، یو پیغمبر تابعداران. او بل چې بت پرست دي دا مشرکین لکه هندوان چې دي زموږ زمانه کې هندوان، نو دې سره نه چې کوم دی نکاح کېږي او نه د دې هغه حلاله جایز ده. د نصراني او د یهودي حلاله هله جایز ده چې دې په خپل دین ګوري وي. ښه بعضې پکې سیکولر وي، سیکولر بې دینه ته وایي چې په یو دین هم نه وي، هسې نوم یې هغه وي خو په دین نه وي، نو د هغې هغه بیا حلاله نه ده. نو دې وجه نه بیا ورپسې دلته ذکر د صابئین، دا پکې نوې ټکې راغی. دا صابئین څوک دي؟ صابئین دې باره کې مفسرینو اقوال ډېر دي. تفسیر قرطبي لیکلي وي دا صابئین چې کوم دي نو دا هم د اهل کتابو یو ډله ده، او څوک وایي دا ستاره پرست دي، څوک وایي د ملایکو د فرشتو عبادت کوي. او تفسیر روح المانی خو لیکلي دي وي د دې ډېرې ډلې دي د صابئینو. وی په روم کې چې کوم اوسېږي نو هغه د ستورو عبادت کوي، او په هندوستان کې چې کوم اوسېږي نو هغه د بوتانو عبادت کوي، یعنې د هندوان چې دي وغیره دا نو. اوس دې سره به څنګه تعلق ساتي؟ زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا نقل دی چې د دې ذبیحه حلاله ده او د دې ښځو سره نکاح کولی شي، خو د هغې معنا دا ده چې که چېرې د اهل کتاب وي لکه یا یهودیانو یا نصارا وي نو بیا هله کولی شي. ښه، ځکه چې دې کې اقوال ډېر د دې نه معلومیږي دا چې په دې کې هم ډلې ډېرې دي. نو چې ډلې ډېرې دي نور اصل کې په عربۍ کې صابي دي ته وي چې یو سړی خپل دین پرېږدي او بل دین اختیار کړي نو دته صابي وي. او دلته صابئین چې ذکر د دې نه مراد څه خاص ډله ده، یا دا مجوسیان دي یا ستاره پرست دي او یا چې کوم دی نو د اهل کتابو یو ډله ده یا د ملایکو عبادت کوي، دغه خلک دي. خو دا نن سبا داسې خاص شته نه. اگر چې یو تحقیق ما کتلی و مخکې ورځو کې چې دا دلته د عراق کې موجوده عراق نه دی، دا عراق په دې کې وي دا صابئین شته، او د دې جدا کتاب هم دی او جدا دیني دی او د هغې څه مختلف رسومات هم خولي وي. دا ډېر کم خلک دي، لږ داسې یو کلي په اندازه خلک دي، وي دا صابئین دي. او څوک بعضې مفسرین وي دا د نوح علیه السلام په دین باندې دي. نو بس الله تعالی دلته اوس دا خبره کوي که هر دین والی خو چې صحیح ایمان راوړي، صحیح عقیده د اسلام خپله کي او عمل صالح وکړو نو بس د دپاره اجر دی او د دپاره د آخرت کامیابي ده. بس دا خبره دلته کوي ان الذین بشک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړو په ظاهره باندې
والذین او هغه کسان هادو چې یهودیان شو والنصارى او عیسایان والصابئین او صابئین صابئین مې درته وضاحت وکړه من هغه څوک آمن چې ایمان یې وروړو د دوی نه بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وعمل او عمل وکړو صالحا نیکا ولهم شر دوی د پاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف نبير عليهم بدويبان ولا هم يحزنون بغم جنشي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد